درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان وایي د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه بیرته جذبیږي. طالبانو اعلان کړی چې د پخواني حکومت د پوځ، پولیسو او ملي امنیت مسلکي کسان له طالبانو سره یوځای بیرته د مسلح قواو په تشکیل کې جذبوي. د پخواني حکومت په زرګونو که امنیتي کسان به په بې سرنوشتۍ او بیره کې ژوند کوي. د طالبانو تر پرمختګونو او کابل تر نیولو وروسته د افغانستان وسلوال ځواکونه چې د تعلیم او تربیې په خاطر په میلیارډونو ډالر مصرف شوي وو متلاشي شول. د امریکا متحده ایالاتو د ارقامو پر اساس د افغانستان د تقریبا 300,000 امنیتي قواو پر تجهیز او روزنې باندې تقریبا 200 میلیارډ ډالر مصرف راغلی وو. خو اوس اکثره دغه مسلکي او روزل شوي قواوې د افغانستان څخه وتلي دي او یو تعداد هم په بې سرنوشتۍ او ویره کې ژوند کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په کابل کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې پر مهال وویل چې د پخواني حکومت د پوځ، پولیسو او ملي امنیت مسلکي او روزل شوي کسان به له طالبانو سره یو ځای د وسلوالو قواو په تشکیل کې استخدام شي. یعنی راتلونکي نظام به هغوی تر یو حل وروسته منسجم کړي. ټول هغه کسان چې په مسلکي کسان او کدرونه دي او په مختلفو برخو کې تعلیم لیدلی دی امنیتي ارګانونو ته به بیرته ورشي. هغوی ته به دا خبره اعلان او غوښتنه ورڅخه وشي بې له شکه زموږ هیواد یوه قوي ملي اردو، پولیس او ملي امنیت ته ضرورت لري. هغه ټینګار وکړ چې دغه قواوې به د هغوی د اسنادو تر بررسۍ او لیاقت پر اساس د طالب ځواکونو ترڅنګ د مسلح قواو په صفونو کې جذب شي. د طالبانو ویان همدارنګه د ټولې نړۍ د هیوادونو او خصوصا همسایګانو څخه وغوښتل چې هغه حکومت چې دوی یې جوړوي په رسمیت باید وپېژني. له بلې خوا که څه هم د کابل د هوایي میدان څخه داخلي پروازونه شروع شوي دي، خو مجاهد د خارجي او بین المللي پروازونو د پیل په باب څه ونه ویل. دومره یې وویل چې د کابل هوایي میدان ته په میلیارډونو ډالر تاوان رسېدلی دی او ترمیم یې وخت نیسي. د طالبانو ویان د حکومت د تشکیل په باب وویل چې ژر د هغه د جوړېدو تخنیکي کارونه خلاص شوي دي او ډیر ژر به هغه اعلان شي، خو امکان لري چې د ځینو قوانینو او مقرراتو تر نافذېدو پورې حکومت د سرپرستانو په واسطه اداره کړی شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.